السلام علیکم. فیسبوک چې دی دا ورځ تر ورځه اپډیټ کیږي او نن چې پکې کوم اپډیټ راغلی دا به بالکل ستاسو خوښ شي او دا چې دی دا ډیر زبردست اپډیټ دی. په دغه اپډیټ باندې لږ خبرې وکړو. دا هغه اپډیټ دی کوم کسان چې تاسو سره په فرند لیست کې یي او هغه ستاسو په فوټو باندې لایک یا کمنټس نه کوي او هغه کسان تاسو انفرند کوئ. نو فیسبوک اوس یو دا بهترین اپشن راوښکلی. هغه کسان چې کوم 90 ورځو پورې فیسبوک نه غلاو کړي، مثال کې 3 میاشتو پورې فیسبوک هغه نه اوپن کړي، نو دغه کسان ته په یو کلیک سره انفرند کول شي. نو دغه اپشن کوم ځای کې دی؟ زم به د موبایل سکرین ته مکمل طریقه به درته ښیم، خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو ډېر شانتې ریکوست که چې تاسو زموږ چینل باندې نوي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ځان سره آن کړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته زر تر زره رارسي. ښه موږ به خپل فیسبوک اوپن کړو. فیسبوک چې موږ کله اوپن کړو داسې انټرفیس به موږ ته کولاو شي. نو دې 3 ډاټ چې دې باندې موږ کلیک کوو او دلته به کلیک کوو خپل پروفایل باندې. پروفایل باندې چې کله موږ کلیک کوو نو دلته به راشو اباوټ ته. اباوټ باندې به کلیک کوو، دلته به راشو خپل فرند لیست ته. دلته تاسو ته به راښکاري فایند فرند، دې باندې به نه کلیک کوئ، کته سی آل فرند باندې به کلیک کوئ. کله چې سی آل فرند باندې تاسو کلیک کړئ نو داسې انټرفیس چې دا به تاسو ته کولاو شي. دلته به تاسو مینج باندې کلیک کړئ. تاسو ته به راښکاري په فرست باندې، په دې باندې به کلیک کړئ. دلته دا 3 اپشن دي، نو دې کې به تاسو فرست باندې کلیک کړئ. فرست باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو بر تاسو ته ښکاري ریویو فرند یور انټرست وذ دی لیست اف فیسبوک اینڈ دی لاست 90 ډیز. دا هغه کسان دي چې دوی په 90 ورځو کې فیسبوک نه دی کولاو کړي. نو دا تاسو یو هم تاسو انفرند کولی شئ. ښکاري یو هم انفرند کیږي. نو بر تاسو ته ښکاري سلیکټ ملټیپلای، دې باندې به کلیک کړئ او دا چې دا به داسې ټیک مارک وي. دې کې تاسو څومره چې هم ټیک مارک کوئ، تاسو سره څومره فرند هغه به ټول ټیک مارک کړئ او کته انفرند باندې به کلیک کړئ او بیا به دلته نه دا ښکاري 18 ما سلیکټ کړ، دلته به انفرند باندې کلیک کړئ. نو دا تاسو ته ښکاري 18 کسان چې دی هغه انفرند شله. نو دا د فیسبوک یو نوی اپډیټ و. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا خپلو ملګرو سره ضرور شریک کړئ او د نوي ویډیو لپاره موږ له راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.